بسم الله الرحمن الرحیم د کمپیوټر صفري کورس زده کړې ته ښه راغلاست. تېره ورځ موږ د کمپیوټر په هغه باندې خبرې کړې وې، د جوړښت له مخې په ډولو باندې خبرې کړې وې. نن به د کمپیوټر د اندازې کولو له مخې وایو چې کمپیوټر د اندازه کولو له مخې په څو ډوله ده. دا موږ په څلورو کټګوریو باندې ویشو کمپیوټر، چې لومړی چې ده میني فریم کمپیوټر ده، سوپر کمپیوټر او مایکرو کمپیوټر، او اخر کې میني کمپیوټر څخه عبارت ده. میني فریم کمپیوټر دا کمپیوټر زیاتره چې په لوی سوداګرۍ او دولتي دفاترو کې څه کېږي کارول کېږي، لکه انلاین ډیټا ذخیره کولو لپاره. لکه تاسو د یوټیوب یو لوی هغه ده، د مطلب انلاین ډیټا سنټر ده، د کې تاسو مختلف ویډیوګانې اچوئ او دا څه کېږي تاسو سره هلته دا یو ځای کې به ذخیره کېږي. لکه زه راځم دلته یوټیوب کې زه یو د چینل ته راځم. چینل کې زه ورته وایم دا اوس زما چینل ده او دې چینل کې ما مختلف ویډیوګانې اچولي. نو دغه ویډیوګانې چې دي دا به حتما یو ځای کې اچول کېږي که نه، هغه هلته په خارج کې یا په امریکا، روسیه یا داسې قوي هېوادونه دي، هغو دغه کمپیوټرونه لري او دغه زموږ ډیټا څه کېږي هلته ثبت کېږي ورسره. او چې د انلاین ډیټا لپاره بل په بانکدارۍ کې دا میني فریم کمپیوټر استفاده کېږي. مطلب قیمتونه بیخي ډېر ګران دي، هر څوک یې نسي اخیستی. هوایي شرکتونو کې دا کمپیوټر استفاده کېږي. داسې کمپیوټر نه دي لکه زموږ او تاسې د سپیسي یا نور، دا ډېر په لوړ قیمت او په ډېر جیګه سویه باندې کمپیوټر دي. اورګاډي سیستم کې ترې ګټه اخیستل کېږي او د ساتنې پراخ ځای ته او مسلکي ځواک ته اړتیا لري. یعنې مطلب دا د هر څوک نسي کولی چې داسې یو عادي کس هم دا استفاده کړي، ځکه دا ډېر د سټرانګ یا قوي کمپیوټر دی. لکه زه دلته راسم، زه به دا څه کوم تاسو ته عملي تصویرو کې وښیم چې دا کوم ډول کمپیوټر دی. دلته راځمه، دا ګورم تاسو ته چې میني فریم کمپیوټر تاسو وګورئ دومره په غټ یو سویه سره څه دي چې دا یو دنه میني فریم کمپیوټر ده. برخې ده د څه سره برخې سره یو ځای شوي دي او یو کمپیوټر یې څه کړی ده جوړ کړی ده. دا ګورو بس یو میني فریم کمپیوټر د نیټورکینګ مختلف برخې دي. دلته تاسو کولی شئ دا ټول وګورئ. یعنې مطلب دا داسې عادي وړکي کمپیوټرونه نه دي، دا ډېر غټ سویه کمپیوټرونه چې بانکو کې یا هم نورو په سوداګریزو شرکتو کې د څخه ګټه اخیستل کېږي. بل کمپیوټر چې ده هغه سوپر کمپیوټر ده. سوپر کمپیوټر له نوم څخه ظاهره ده چې سوپر کمپیوټر ده، نو مطلب دا به قوي کمپیوټر هم وي. هو همداسې ده، سوپر کمپیوټرونه د ټولو ګړندي دي، خورا پیاوړي دي او چې لومړي ځل لپاره دا چې سوپر کمپیوټر په 1960 کال کې متحده ایالاتو دفاع وزارت لپاره جوړ شوی. مطلب دا لومړي ځل امریکا دا چې خپل دفاع وزارت کې دا چې جوړ کړی و. سوپر کمپیوټرونه د ځانګړي پرمختللي ټکنالوژۍ او ارزښت ډېر لوړې بیه په درلودو سره د ګوتو په شمار هېوادونه لري. بس مطلب دا چې دا کمپیوټرونه هر څوک نسي کولی، لکه زموږ افغانستان هم دا کمپیوټر نه لري. همداسې ډېر په لسهاوو هېوادونه دي چې دا کمپیوټر څخه بې برخې دي، لکه امریکا، روسیه او یو څو نور داسې هېوادونه چې هغه ډېر پرمختللي دي، هغه څخه ګټه اخلي. بل سوپر کمپیوټرونو څخه په فضایي او دفاعي چارو کې تاسو به کتلي چې د امریکا کوم راکټونه فضا ته پورته کوي یا د سوپر کمپیوټرو په واسطه کېږي، او بل چې لکه روسیه یې پورته کوي، چین، دا ټول سوپر کمپیوټرو څخه ګټه اخلي. او قیمتونه یې هم دا په لکاو ډالرو قیمت ده، داسې عادي قیمتونه د دوی نه دي. او همدارنګه په سترو علمي څېړنیزو او پوهنیزو پروژو کې ترې نه ګټه اخیستل کېږي. لکه چې اوس د سپوږمۍ چې په سپوږمۍ کومه څه یا سټلایټ ده یا د ځمکې کورې د ټول فلمبرداري چې کوي، دا ټول د همدغه سوپر کمپیوټرو په واسطه او په ذریعه په واسطه څه کوي دا کېږي. او بل چې د راکټونه یا هم د ناسا او سپیک ایکس چې ایلن ماسک کمپنۍ دي، دا چې کوم راکټونه په فضا ته هغه کوي ورتوي، او دا ټول د سوپر کمپیوټرو څخه ګټه اخلي. او بل جی پی ایس سیستم لپاره هم ترې ګټه اخیستل کېږي. لکه جی پی ایس سیستم خو به تاسو ته معلومه وي چې جی پی ایس څه ته ویل کېږي. بل اوس راځم دا سوپر کمپیوټر هغه هم تاسو ته ښیم چې سوپر کمپیوټر په څه رقم شیپ او په کوم ډول باندې دي. دلته به زه دا څه کوم پریس کړم او انټر. دلته ګوره تاسو اما د هغه غوندې لږ سره ورته دي، خو دا چې دا سوپر کمپیوټرونه لږ تر څه دي قوي دي. دلته ګوره په دومره غټه سویه دا څه دي
سوپر کمپیوټرونه دي. لکه وخته موږ وویلې چې میني فریم کمپیوټرونه هم غټ وو خو له هغو څخه سوپر کمپیوټر ډېر قوي ګړندي کمپیوټرونه دي. دلته مختلفه شیپونه تاسو څه کوئ کتای سئ. دلته ګوره دلته دا ګوره دا د یوه کار نه ده په یو کمپیوټر کې په سلهاوو په زرهاوو کسان کار کوي. ځینې کسان داسې فکر کوي چې زه نو یو کمپیوټر سوپر کمپیوټر د یو کس پکې کار کوي. نه داسې نه ده په ده کې سلهاوو په زرهاوو کسان کار کوي. نو دا و سوپر کمپیوټر. بل چې د مایکرو کمپیوټر مایکرو له نوم څخه ظاهره ده مایکرو کوچني ته وایي او کمپیوټر خو خپله پېژنئ چې یو برېښنایي ځاله ده. مایکرو کمپیوټر چې ده دا هغه کمپیوټر ده چې کوچنی چپ یا پروسسر لري. پروسسر وروسته راځي چې پروسسر څه ته ویل کېږي یا کوچنی دا سی پي یو که زه تاسو دلته سرچ کړم سی پي یو هم دا بیا وروسته له خیره راځي چې سی پي یو څه ته ویل کېږي. زه به دا ډیلیټ کړم او سی پي یو دا د سی پي یو ویل کېږي یا د کمپیوټر مغز. دا د کمپیوټر کوم سیسټم چې مخ ته ځي دا ټول د سی پي یو په واسطه مخ ته ځي. نو دا سی پي یو وروسته هم راځي او دا کمپیوټر د مینی او سوپر کمپیوټر څخه ارزانه ده. مطلب دا چې دا مایکرو کمپیوټر د له مینی او کمپیوټرو څخه او سوپر کمپیوټرو څخه ډېر ارزانه ده. بل چې دا کمپیوټر د عموما پرسونل کمپیوټر لکه زموږ کمپیوټر خو د مایکرو کمپیوټر د لنډه ځکه چې یو کس لپاره ګټه ترې اخلي یا یو کس یې استفاده کوي. لکه کورونو کې موږ استفاده کوو، پوهنتونونو کې، دفاترو کې یا ښوونځیو کې یا بانکو کې ترې څه کوو استفاده کوو. لومړي ځل لپاره چا د آی بي ایم شرکت لخوا په چې به په 1900 کال کې بازار ته وړاندې شو یعنې کشف شوی مخکې و خو په 1900 کال کې بازار ته وړاندې شوی. لکه زه د هغه هم درکړم تاسو ته چې دا په کوم ډیزاین کې غټ دي واړه دي. اوس به تاسو خپله وګورئ چې دا کوم ډول کمپیوټر دی. د مایکرو کمپیوټر دلته تاسو کتای شئ چې مختلفه ډولونه دغه ټول مایکرو کمپیوټر دي چې تاسو د سویس خپله په کور کې چې کوم کمپیوټر کاروئ دا ټول مایکرو کمپیوټر دي. ځینې شیپونه به تاسو ته لږ جالبه وي ځکه لکه دا چې د پخوا وخت کې ډېر دغه کمپیوټر استفاده کېدل. اوس خو ډېر ډیجیټل کمپیوټر دي. مطلب دا چې لکه ایپل تاسو وګورئ مختلفه نو ډېر په عصري ټکنالوژۍ باندې ولاړ کمپیوټر دي. وروسته راځي له خیره. بل چې دا مینی کمپیوټرونه دي. مینی کمپیوټرونه د مایکروسافټ څخه اندازه کې کوچنی دي. یعنې مینی کمپیوټر د مایکرو کمپیوټر څخه اندازه کې چې دي کوچنی دي. مطلب دا چې دا مینی هم له سوپر څخه او هم د مینی فریم څخه او هم د مایکرو کمپیوټر څخه ټول څه دي کوچني کمپیوټر دي. مګر په کار کې مایکرو کمپیوټر څخه قوي دي. مطلب دا مینی کمپیوټرونه نه دي دا له مایکرو څخه څه دي قوي دي بیا خو ارزانه دي قوي دي. بل مینی کمپیوټرونه ډېر په اداري ساینسي انجینري او هم داسې نور چاپېریالو کې ترې ګټه اخیستل کېږي. سوداګري راکړه ورکړه کې ترې ګټه اخیستل کېږي چې د شخصي او د مایکرو کمپیوټر او شي کمپیوټر ډولونه به په بله ویډیو کې تاسو سره شریکم. خو لومړی دلته راځو چې د مینی کمپیوټرونو موږ وګورو چې مینی کمپیوټر په کوم سایز کې دي غټ دي واړه دي. عکسونه یې زه تاسو ته چې کوم شو کومه مینی کمپیوټرونه تاسو وګورئ. دلته مینی کمپیوټرونه ډېر په اسانۍ سره تاسو لیدای شئ. مختلف مینی کمپیوټرونه دلته شته. اوس دا خپله یو مینی کمپیوټر ده تاسو وګورئ مختلفه دا خو هغه ده. دلته نور زه مینی کمپیوټرونه درته راواخلم. دا ورته دا خپله یو مینی کمپیوټر ده. دا ټول دلته چې وګورئ مینی کمپیوټر دا ټول مینی کمپیوټر دي. نو هیله لرم چې یو څه مو کې زده کړي نور ښه وخت کې جاري